اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې ګلزار ډېر اندېښمن و چې د هغوی له جملې صدو نادرکه شوی دی، خو سردار اکا ډاډ ورکړ چې په دې هکله به خپله هڅه وکړي. اوس به دا واورو چې بخمله تازه ګل ته د عابد په هکله څه وایي. عاطفې لورې انعام ګل دې وده که؟ او پاره وده مې کو. تا پسې داسې وژړل تا کور کې نه وې. ښه ما پسې وژړل؟ ما وویلو پا راځي خو ته ناوخته راغلې. لورې څه وکمه، کارونه مې په سر ډیر دي، مدرسه ده، د شورا کارونه دي، ډیر نوزګاره یم. په رښتیا هم چې تازه ګله زویه نوزګاره یې. رښتیا ته کاله کې نه وې؟ شبانه راغلې وه او تا سره یې کار و. ښه د شبانې کاني ما سره کار و. رښتیا څه یې ویلې؟ شبانې دا ویلې چې مونږ اوس غواړو پرخې باندې مرکه وکړو. خو ودې کې که نه، دا خو ډیره ښه خبره ده. که ما ته پکې حاجت شو نو زه به م ورسره منډه ترډه وکم او بیا ولې به یې نه کوم. دا خو زموږ د خپل کور خبره ده. زمونږ د کور خبره ده، خو شبانه عابد منع کړې ده، وایي چې په پرخې به مرکه نه کوي. څه؟ عابد؟ تر اوسه خو یې پلار مخالفت کو، اوس دا د عابد هم پکې شو. عابد مور ته ویلې دي چې بیا به همزولې ما ته پیغورونه راکوي، بس په همدې وجه باندې اوس واده نه کوي. نو همزولې به یې د کمې خبرې پیغورونه ورکوي؟ د همدې که نه چې په پرخې باندې تورو چا ورسره واده نه کوو. ښه هسې ابۍ عجب ګل کاکا خو به عابد ته نه ویلي چې ته انکار وکړه؟ عابد وایي چې ما ته هېڅ چام نه دی ویلي، شبانې ته خبره خلاصه کړې ده چې خپله مې زړه نه غواړي. نو شبانه راغلې وه چې ته عابد پوه کې. سمه ده، الله تعالی به خیر کړي. زه به د عابد سره خبرې وکم چې ولې انکار کړی. افسوس په دې خبره باندې چې په پرخې باندې تور پورې شوی و، ذره رښتیا پکې نه و، او بیا چا چې تور پورې کړی و هغې خپله ګناه هم ومنله. خو بیا هم ځینې خلک د دې خبرو پروا ساتي. چا چې توبه وایستله او یو ګناه یې پرېښودله، نو بیا نورو ته پکار دی چې د پیغور نه لاس په سر شي، او که څوک بیا پیغور کوي نو پروا یې ساتل نه دي پکار. بس زویه چې هر چې دي خدا خبره ده. نو اوس چې عابد ته رضا نه کې بل څوک یې نسي رضا کولی. الله به خیر کړي، زه خپل کوشش کوم. والکانو تاسو ته وایم لږ ودرېږئ. میرو کاکا دا دی ولاړ یو. وا بچیا ادیمان وسای پیدا نه که؟ میرو کاکا مونږ خو تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی. مونږ خو ویل چې هغه به درغلی. آی های کومه دی چې راغلی ده؟ که کېږدۍ ته راغلی وای نو بیا زه ورپسې ګرځېدم. رښتیا راته ووایه بچیا چې تاسو نه کوم ځای کې جلا سوی ده؟ میرو کاکا همالته مدرسه کې هغه رخصتۍ پورې صبر هم نه و کړی راوتلی و. آی های خدایا اوس به چی کومه؟ لمسی به مې چیرې لټومه؟ خدای مکه ټوپکیانو نه یې بیولی. خپل غم مې خپله او د ګلو هم را په سر سه. ګلو به وی چې زوی دې زما څه که؟ میرو کاکا زیری مې در باندې. چې وسو وابېده زویه؟ هغه وګوره عبدالرحیم استاد سره صدو را روان دی. شکر خدایا شکر چې نوسای مې پیدا سه. عبدالرحیمه دا دې چیرې پیدا که؟ میرو کاکا بس پر ځای کې و را پیدا مې که. ها دا د لمسی. و قربان دې سم صدو زویه ته چیرې وې؟
ابا له ما نه لاره ورکه سوې وه بیا مې هلته پردو خلکو کره شپه وکړه هغوی ته مې وویلې چې له ما لاره ورکه ده نو څنګه درنه لاره ورکه سوې وه زویه ولې دا هلکان چې ځي راځي دوی یوه ورځ هم لاره ورکه نه که خو میرو کاکا دوی په خپل وخت ځي راځي او ستا لمسی له وخته مخکې راوتلی و په خپل سر ابا بیا داسې نه کوم خیا اوس راته چې ونه وایي های زویه اوس به درته چی وایم په ما خو د قیامت تیر که عابده راځئ چې ځو کنه ناوخته دی اوس چیرته ځې مدرسې ته ځو ابا سبق به نه وایو شکر خدایه شکر چې زما د نوسي سبق سره ډیره مینه ده زویه سبق ته به بیا لاړ سي اوس به لاړ سو انۍ ته دی چې هغه درپسې ډیره خفه ده سادو بابا دې رښتیا وایي ګوره تا ډېره غټه غلطي کړې وه چې د خپلو ملګرو نه جدا شوی وې دا ورته موږ ویلي مو چې موږ نه جدا نه شي خو نه پوهېږو نو چې د ده په فکر کې څه راغلی و څه راغلی و دا خو د مدرسې سره اشنا نه و خو خیر چې لږ وخې وشي اشنا به شي خدای دې وکړي نو کنه نو دا خو به ډیره سخته سي سپوږمۍ وګوره کنه چې کله نه وسلوال تللی دي نو د یاسر پلار هم د ارام ساه واخیسته او موږ هم ترورې ته خو دا فکر کې خو زه چې ملک ماما ته ګورم همیش فکرونو کې ډوبي زما ورته خیال دی د وسلوالو په تلوم دومره خفه نه و د سربند په جرمانۍ هم خفه نه و خو اوس چې ورنه دا ملکي اخیستل شوې ده نو فکر یې ورسره ډېر خراب دی بیخي ځان ته شو که نه تاسو په خبرو کې زما یادونه وکړه یعنې زما په هکله مجلسونه شروع شو د خیره د یاسر پلاره ستا یادونه م کوله ما ویلې چې ته لږ په کراره شوې مطلب د اوږو نه د غم ښکته شوی دی خو سپوږمۍ وایي چې نه فکر یې خراب دی سپوږمۍ په ټول عمر کې دغه خبره د کار وکړه په رښتیا چې فکر مې ډېر خراب دی او دا هر څه چې ما سره کېږي دا ګناه ټوله ستاسو ده که وسلوال مې نه وی تلي نو هېڅ هم نه کېده زه به د همدې کلي ملک وم ملک د یاسر پلاره شکر وباسه چې د اوږو نه دې بار سپک شو ملکي خو دروند بار دی د هر چا د وسې کله پوره او بیا چې خپل اولاد هم څنګه ملک ماما ترور مې رښتیا وایي نن سبا ستا له وسې دا منډې رامنډې نه کېږي بس ښه خبره دا ده چې قرار کینی او خپل آرام ژوند وکړي بس کله په کور کې کله په دیره کې او کله مړی ژوندی ملکۍ کې هسې ستا څه ګټه نشته په ګټه او تاوان پسې نه یم ګټه نشته دی د عزت شمله مې د خاورو سره خاوره شوه زه خو د پلار نیکه نه ملک وم ملک هغه هر څه په سین لاو شو خدای دې نه کړي چې په سین بلاو کېږي اوس هم ملک بهادر وڅاره چې هغه څه کوي د دې خلکو ولې دومره خوښ دی بیا نو تم د خیره ځان سم که یو وخت به راشي بیرته به ملک شي خو پخوانی ملک غني نه سم دم ملک غني زه به اوس ملک بهادر څارم پرونی ملک ګوټی دی چې هر څه دی خو ښه سړی دی د خلکو خوښ دی نه 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 زه به هغه څارم نه بلکې کوشش به دا کوم چې کندې ته یې وغورځوم زما د پلار نیکه میراث رانه اخیستی دی زه به ورته داسې ګورم ملکي رانه نیولې ملکي ملک ماما ملکي خو درنه هغه نه ده نیولې خلکو ورته ورکړي مونږ خو چې څومره خبرې یو نو ملک بهادر د ملکۍ نه انکار کړی و انکار یې په ښکاره کړی و که نه په زړه کې یې همدا غوښتل چې زما ملکي هم د هغه شي خو خیر زه ملک غني یم دا ملکي به رانه ډېر دوام ونه کړي تاسو ته خو زما خبره معلومه ده چې د کاڼي کرښه ده کرښه د یاسر پلاره بیا دې لکه چې جرمانې ورکولو ته شوق شوی دی یو ځل بندي شوې بیا جرمانه شوې نور په قرار کښېنه عابده زویه دغلته مې دا کبل په دې پوله باندې اچولی دي دا در سره ټول راټول کا ته نوې ګوره ما ډېر کار وکړ
و پلاره نامخ دا کار خو دې ډېر کړی دی. ښه نو بسم الله که د خیره دا ټول کبل راټول که. والکه څه دې په لاره کې سترګې خښې کړي دي دا کوم ځای ته ګوري؟ پلاره تازه ګل استاد را روان دی او زمونږ خوا ته راځي. دا خو په رښتیا چې په دې وخت دا څنګه زموږ خوا ته راغی؟ رومرو به یې کوم غم ځان سره راوړی په دې ورځو کې د دوی د لاسه قلار نه شوم. نه پلاره دوی خو تا ته کوم ضرر نه دی رسولی، همیش ستا خیر غوښتلی دی. بس چپ شه، ته په دې خبرو نه پوهېږي. تازه ګله وراره خیر خدای که نه څنګه داسې خلاص را روانې زموږ خوا ته؟ خیر دی عجب ګل کاکا، بیت سره مې لږ څه کار و، خو دا ښه دی چې تم دلته یې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام. وعلیکم ستړی مشه په خیر رالی. ژوندی اوسې عجب ګل کاکا. وراره خیر خو عابد سره څه کار و؟ دا به اوس د عابد نه پوښتنه وکړو. عابده زه خبر شوم چې تا پرخې سره د کوژدې نه انکار کړی، دا خبره رښتیا ده؟ و رښتیا ده او وجه دا ده چې ما ته به همزولي بیا پیغورونه راکوي. ښه زه خو چې خبر شوم ما ویل دا خبره به چېرته بل چا کړي، په تا باندې خو زما دا باور نه و. ولې په دې دې ولې باور نشته؟ دا غیرت نه لري، عزت نه لري. ولې؟ هر څه لري، خو په کومه وجه چې دې انکار وکړه هغه د غیرت او د عزت خبره نه ده. په پرخه باندې تور پورې شوی او سپیناوی وشو، دې خبرې ته بیا حاجت نشته دی چې څوک دې د چا د پیغورونو پروا وکړي. او عابد خو د مدرسې تکړه شاګرد دی، الحمدلله په هر څه باندې پوه دی. بس ډېر صفتونه راته مه کوه، د خپل زړه خاوند دی چې څنګه یې خوښوي هماغسې به کوي. تاسو به د پیغور او دې شیانو ته وړه خبره ویوئ، خو موږ دپاره غټه ده بس چې د عابد زړه نه دی ورپسې نښله مه، بس پرخه ده او نه خوښېږي بله به ورته وکړو. عجب ګل کاکا، د پرخې د خوښېدو خبره نه ده، دغه د عابد معذر دی. پرخه یې خوښه ده خو په افواهاتو باندې باور کړی دی. ما ته افسوس هم په همدې خبره راځي، د مدرسې شاګرد سره دا نه ښیي چې په افواهاتو باندې د باور وکړي، بلکې د هیڅ مسلمان سره دا نه ښیي چې هغه د دروغو په خبرو باندې باور وکړي. نو ځکه دلته پسې راغلمه چې دا پوه کم. بس تاسو هرې خبرې ته لاره جوړوئ، دا د مولیانو خبرې دي، موږ امین په دې خبرو څه پوهېږو. خبره د امي او د ملا نه ده، خبره د یو مسلمان په حیث ده. پرخه پاک دامنې جلی ده، باید چې موږ هغه عیبجنه ونه ګڼو. دا یوه غټه ګناه ده او بیا د پرخې په شان جنکۍ خو په نصیبونو پیدا کیږي. او زه چې څه ویم دا د پیرزو نه ویم. عابده اوس ووایه چې ستا څنګه خوښه ده؟ په کومه وجه چې ته د پرخې سره د کوژدې نه انکار کې، نو دا ښه خبره نه ده. تازه ګله وراره دا د زور زیاتي خبره نه ده چې ته اوس کلک عابد پسې نښتی چې او که نه ته به دې جلۍ سره کوژده کې. عابده زویه څه ده چې زړه غواړي هغه ورته ووایه. پلاره د تازه ګل استاد خبرې زما زړه ته کېوتې، بس چې څنګه ستاسو خوښی هماغه شان وکئ. دا مې استاد دی او زه یې شاګرد یم، دا د دین په چارو هم ښه پوهېږي او د دنیا هم. مطلب د ده خبرې ستا خوښې شوې نو سمه ده. انۍ هغه د ما جامې چیرې دي؟ په جامو باندې چی کوي؟ خو زه مدرسې ته که نه. کرارې کښېنه زویه، حاجت نسته چې ته بیا مدرسې ته لاړ سې. ولې انۍ؟ وای ولې؟ هغه 2 ورځې خو د تا د لاسه په مونږ قیامت تېر سو. قیامت بس دا چې 2 لورګانې مې مړې سوي دي، نه غواړم چې په تا باندې چی وسي. نو انۍ زه به سبق نه وایم؟ سبق وایه خو اوس نه، کله چې غټ سوی. خیر دی انۍ لاړ به سمه، بیا لاره نوره کوم. حاجت نسته کښېنه کرارې. صابرو دا د سدو سره د پچی باندې لانجه ده. ابا مدرسې ته مې نه پرېږدي، وای مه ځه. وا صابرو ولې نه پرېږدې؟
پرېږده چې لاړ سي مدرسې ته. که بیا ورک سي نو بیا دماغه زړاګانې ډېرې سي چې پسې مې وکړې. حاجت نسته، بس نه د ځي. وا صبرو، خو زه به یې ورسوم که نه. عابد او ګلزار ته به یې وسپارمه، بېرته به ترې راسمه. دا خو دې مخکې ویلي وو که نه چې په هغوی سپارمه. هماغه وه چې ورک سو. دا ځل خو خدای فضل وکړو پیدا سو. که بیا ورک سو په ګوته نه راځي. خیر دی انۍ ما پرېږده، سبق سره ډېر شوق لرم. بیا مې توبه ده، عابد او ګلزار نه جلا کېږم. غلی سه، نه جلا کېږم، بس قرار کښېنه. میرو نه پرېږدم ښه. مه یې پرېږده نو. خو زه به هم داسې وکړمه، په دې هکله به شورا سره خبرې وکړمه چې د دې ستونزې حل را پیدا کړي. سدو زویه خیر دی، نن مه ځه. استاذه همدلته ودرېږه، درنه ښکته کېږم. ښه ده، مهرباني. واله دا د پیسې. څه دا پیسې؟ شابه پوره پیسې راکړه. دا خو تیل خوري، څه په اوبو خو نه دی روان. وا وروره، څومره د چې حق کېږي در مې کړې. دومره پیسې نور هم راکړه، نو بیا به ته زما حق راکړې. 2 لوټه یې راته څه نیولې دي؟ پیسې دې واخله. څه دومره نورې درکړم؟ مغزه دې کار کوي؟ پخوا کلدارې وې، اوس خو افغانۍ دي، د هغې په بدل کې مې درکړې. شابه نخرې مه کوه، پیسې راوباسه چې ځم درنه. خو خپل حق مې درکړې، نور څه غواړې؟ یعنې ته ماته نورې پیسې نه راکې؟ نه، همدا د حق و، ځه په خپله مخه لاړ شه. دا سلام جم مخې ته راچولې ده، لګیا دی. زما درته د ډېر وخت نه پام دی. هسې نه چې اوس خپلو منځونو کې لاسونه واچوئ. سلطانه څه خبره ده؟ د کرا خبره ده، خپل حق مې ورته ورکړ، وایي نورې راکړه. دا څه وایي و استاده؟ ده راته 2 لوټه د افغانو نیولې وې، دا واخله. مخکې زمونږ کرا څومره وه؟ سلطانه استاد رښتیا وایي، د دې دولتونو نه نو څه شی جوړېږي؟ ورکه پوره پیسې ورکه. خو هماغومره کلدارې ترې جوړېږي که نه؟ څه لیونی خو نه یم چې زیاتې ورکړم. یاره سلطانه، ستا مس چټي په چټي جنګ ته زړه کېږي. په نه خبره د خلکو سره اوښتې چې څومره پیسې غواړي نو ګوارې که. دا نور خلک ولې دومره پیسې نه ورکوي؟ نورو سره به ډېرې وي او یا به خپل حق نشي غوښتلی. خو زه نه د چا حق خورم او نه خپل حق چاته پرېږدم. تا ته خو زه معلوم یم، چاره خبره مې د حق لپاره ده. ما ته پیسې میسې اهمیت نه لري. ښه نو اوس څه کې؟ که زه نه وی راغلی، خو دا د یو بل خپل منځونو کې وهل که نه. سلطانه که زما منې پیسې ورکړه چې ایسته دا لانجه غوڅه شي. لانجه غوڅېږي او د تل لپاره. زه به دا خبره د مشرانو او شورا سره شریکوم. زمونږ خو یوه ورځ نه ده. استاده زه لاړ شه، په همدې لږو قناعت وکړه. سلطان اوس دا خبره په زوره غږوي. پولی پولی ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. په ډرامه کې خو تاسو اورېدلي دي شبانه غواړي که پرخه خپل زوی ته واده کړي، نو له واده وروسته به ورسره په مرکز کې کار کوي. د شبانې خو دا فکر دی، خو کله کله خو څرګنۍ نه غواړي چې له کوژدې او واده وروسته اینګور زده کړه یا کار وکړي. دا چې دا کار ګټه لري او که تاوان، په دې اړه به تفصیلي راپور د پولی پوری په پروګرام کې واورئ. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 50 50